بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو خپل د فیسبوک اکاونټ نوم په کمپیوټر کې بدل کړو؟ ډېر په اسانۍ موږ کولی شو. که غواړې کمپیوټر زده کړې، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړې، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه. که چیرې ویډیو ښه وه نو یو لایک مو هېر نه شي. ورسره یو کمنټ ضروري ده. کمنټ به ورسره ضروري ورکړئ. کمنټ به ضروري لیکې راته، سمه ده. که چیرې په فیسبوک کې ستونزه لرې، په یوټیوب کې ستونزه لرې، نو حاضر یم، سمه ده. ماته په کامنټ کې ولیکئ. نور به د کمپیوټر د سکرین په پردې ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. فیسبوک خلاصومه. کله چې موږ سره خلاص شو دا صفحه راځي. دې نه بعد به ته راشئ یور پروفایل ته. په دغه اپشن باندې به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک نه بعد به ته راشئ سیټینګ پریویسي. رایټ کلیک دې نه بعد به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې کله راغللې دلته به موږ سره دې نه بعد موږ سره دا صفحه راځي. د دې نوم چې و زموږ د یوزر کمپیوټر زده کړه ایډیټ به ووهئ. کله چې ایډیټ ووهه دلته به فرست نیم کې به خپل نوم ورکړئ کوم چې ته غواړې. دلته دا نوم یې دی بدلومه. دلته زه نوم ورکومه امید، او لاست نیم کې زه نوم ورکومه خان. دې نه بعد به ریویو چینجز به ووهئ. کله چې ووهه دلته موږ سره مکمل شکل باندې نوم تغییر شوی، خو دلته یو شرط دی، دلته به پاسورډ ته ورکوئ. پاسورډ زه دلته ورکومه. زه سیف چینجز باندې به ووهئ. سیف یوزر. دلته موږ سره مکمل شکل باندې زموږ نوم بدل شو. زه وګوره دلته زه یو ځل ریفریش کوم خپل کمپیوټر صفحه. ریفریش مې کو دی. که په دغه اسانه طریقې باندې موږ کولی شو چې خپل د فیسبوک نوم بدل کړو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ.